د متی 23 باب. عیسی بیا خپل مریدانو او خلکو ته داسې خبرې وکړي چې د شرع عالمان او فریسیان د موسی په ګدۍ ناست دي، نو هر څه چې دوی تاسو ته وایي هغه کوئ. د هغوی خبرو ته غوږ دی، خو د هغوی په شان کارونه مه کوئ، ځکه چې دوی وایي یو څه او کوي بل څه. دوی درانه پیټي تړي او د خلکو په اوږو باروي، خو دا نه غواړي چې د بوج د اوچتولو دپاره خپله یوه ګوته هم وروړي. دوی چې هر څه کوي دا د نمایش دپاره کوي. هغوی خپل تعویذونه غټ جوړوي او د خپلو چغو زونډي لوی. دوی په دعوت کې غوره ځایونه خوښوي او په عبادت خانو کې د مشرۍ کرسۍ او په بازارونو کې د خلکو نه سلامونه غواړي او چې د ربي په نوم وبلل شي. تاسو ته د څوک ربي ونه وایي، ځکه چې ستاسو یو استاد شته او تاسو ټول وروڼه یئ. په ځمکه هیڅ چا ته پلار مه وایئ، ځکه چې تاسو یو پلار لرئ او هغه په اسمان کې دی. تاسو ته د څوک استاد ونه وایي، ځکه چې تاسو یو استاد لرئ او هغه مسیح دی. په تاسو کې دی د ټولو نه لوی ستاسو خادم وي. او هر څوک چې ځان اوچتوي هغه به غریب کړی شي، او چې څوک ځان غریب کړي هغه به اوچت کړی شي. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس! تاسو د اسمان د باچایۍ دروازې په خلکو بندوئ، نه خو تاسو خپله ورننوځئ او نه نور ننوتو ته پرېږدئ. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، افسوس په تاسو! تاسو د کونډو مالونه خورئ، خو د نمایش دپاره اوږده دعا کوئ. تاسو ته به سخته سزا درکول شي. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس دی چې تاسو په وچه او په لنده د دې دپاره سفر کوئ چې یو کس ځان ته راواړوئ، او چې کله هغه تاسو ځان ته راواړوئ نو د ځان نه یو په 2 چنده د دوزخ زوی جوړوئ. افسوس ای ړندو لارو ښوونکو چې تاسو وایئ چې که څوک د خدای د کور قسم وخوري نو هیڅ خبره نه ده، خو که هغه د خدای د کور دننه په سرو زرو قسم وخوري نو پابند وي. ای ړندو کمکلو، په دې دواړو کې کوم یو څیز اهم دی، سره زر او که د خدای کور چې زر هم پاکوي؟ یا تاسو وایئ که څوک په قربانګاه قسم وخوري نو هیڅ خبره نه ده، خو که څوک د قربانګاه په شکراني قسم وخوري نو هغه پابند وي. ای ړندو، کوم څیز زیات اهم دی، شکرانه که هغه قربانګاه چې شکرانه هم پاکوي؟ څوک چې په قربانګاه قسم وخوري نو هغه په قربانګاه او په هغې باندې په موجودو شکرانو دواړو قسم خوري. څوک چې د خدای په کور قسم وخوري نو هغه په هغې، او څوک چې هلته اوسي په دواړو قسم خوري. او څوک چې په اسمان قسم وخوري نو هغه د خدای په تخت او د هغه په کښېناستونکي قسم خوري. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس چې تاسو د ویلنې، د کږو او د زیرې عشر ورکوئ، خو د شریعت معتبرې خبرې، انصاف، رحم او ایمان مو پرېښې دي. پکار دا وه چې دا مو هم کولې او هغه مو هم نه پرېښودلې. ای ړندو لارښوونکو، ماشي خو چڼوئ، خو اوښ سره د ګپې تېروئ. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس! تاسو د کنډول او رقیبۍ بهرنی اړخ پاک ساتئ، خو هغه مو دننه په لوټ او بد پریزۍ ډک کړي دي. ای ړونده فریسي، اول کنډول دننه نه صفا کا نو بهر به هم صفا شي. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس! ستاسو مثال د هغه قبرونو دی چې بهر سپین کړي او ښایسته ښکاري، خو دننه د مړو د هډوکو او د نورې ګندګۍ نه ډک وي. دغه حال ستاسو هم دی. په ظاهره خو تاسو صادقان ښکارئ، ولې دننه د منافقت او بې شرعي کارونو نه ډک یي. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس چې تاسو د نبیانو زیارتونه جوړوئ او د صادقانو مقبرې ډولې کوئ، او دا وایئ چې که چېرې موږ د خپلو پلارونو نیکونو په زمانه کې ژوندي وې نو د نبیانو په خون کې به شریک شوي نو. دغسې تاسو په ځان ګواهي کوئ چې تاسو د هغه خلکو زامن یئ چا چې نبیان وژلي وو. نو ځئ او د خپلو پلارونو نیکونو نیمګړی کنډول ډک کئ. ای مارانو،
او د مارانو بچو فکر وکئ چې تاسو به د دوزخ د سزا نه څنګه خلاص شئ. ځکه زه تاسو ته نبیان، حکیمان او د شرع عالمان درستوم. نو ځینې به تاسو مړه کوي، ځینې به پسولی کوي او ځینې به په خپلو عبادت خانو کې په کروړو ووهئ او د یو خار نه به بل خار ته په مخه کوي. دغه شان به د ټولو بې ګناه خلکو په ځمکه د توی شوي وینې جرم ستاسو په غاړه شي. د بې ګناه هابیل نه د برکیا د زوی زکریا تر وینې پورې څوک چې تاسو د خدای د کور او قربانګاه په منځ کې مړ کړو، زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا ټول به په دې پیړۍ باندې راځي. ای بیت المقدسه، ای د بیت المقدس خاریې چې ته نبیان وژنې او رسولان سنګساروي چې تا ته رالېږلي شوي دي، ما څو ځله دا کوشش وکړو چې ستا بچي راغونډ کړم، داسې لکه چې چرګه خپل بچي تر وزرو لاندې کوي، خو تا دا نه غوښتل. وګوره هغه دی ستاسو کور چې شاړ پاتې کیږي. او زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به تر هغه وخته ما ونه وینئ تر څو چې دا ونه وایئ چې مبارک دی وي هغه چې څوک د رب په نوم راځي.